د پاکستان کرکټ لوبډلې هند ته د تګ اجازه ترلاسه کړه. پاکستان خپلې د کرکټ لوبډلې ته اجازه ورکړې چې په نړیوال جام کې د ګډون په موخه هند ته ولاړه شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې پاکستان تل دا خبره منلې چې سپورت او سیاست باید جلا وساتل شي او د پاکستان او هند اړیکې باید د نړیوالو لوبو په لاره کې د خنډ لامل نشي. د کرکټ یو ورځنیو لوبو نړیوال جام سیالۍ دا ځل د هند په کوربتوب ترسره کیږي چې د کرکټ نړیوالې شورا د مهالویش له مخې به د اکتوبر پر 5مه د هند په احمد آباد لوبغالي کې پیل او د نومبر تر 19 نیټې به دوام وکړي. پاکستان دغه پریکړه په داسې حال کې کوي چې هند د اسیا کپ سیالیو لپاره پاکستان ته له تلو انکار کړی. ټاکل شوی د هند لوبې په سریلانکا کې ترسره شي. د پاکستان حکومت هم د خپلې لوبډلې د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او هیله یې ښودلې چې د دوی لوبډلې ته دې په هند کې بشپړ امنیتي خوندیتوب ورکړل شي.